کاشکې خو دا فصل نه ختمېدی اوس داسې ژر ختم سو چې موږ ښه پر ګټه خوند واخیستی. هلکه څنګه سول انار ټول سوله که لا پاته دي؟ حاجي صاحب خالي او راسته پاته دي. نه مې واورېدل واچېشتی دلته راسه دلته راسه. حاجي صاحب څنګه سول انار؟ هغه سم خلاص ول هغه وراسته پاته دي خراب. شي پاته دي وراسته پاته دي اوس به دې هم پر دا خوله باندې ټینګ سوک وراسته پاته دي. د غریب سړي زو ته نو کله په ګټه پوهېږې؟ د غریب سړي زوی نه په پوهېږي په دغه انارو بیا ګټم دغه انار به خرڅېږي. انار نه دي وراسته انار نه دي خراب ستا خبرې خرابې دي. زما کور ته حساب نه کوې زه به دغه انار خرڅومه. زما بچانو ته حساب نه کوې زما ګټې ته حساب نه کوې چې ښار ته یوسمه دغه هم خرڅېږي دغه هم خورې. ته په ګټه چا په وکړلې چا؟ ورڅه نور دې خوله په ما مه ماتوه دغه خراب پر واچوه خلطو ته ورڅه. زما د نازولي بچان هر یو مې لکه ګل داسې لوی کړی دی. د هغو دپاره خو نو هم خرچه په کار ده دغه انار خرڅوم. حاجي صاحب د خدای وبېرېږه د آخرت ورځ سته د حساب کتاب ورځ سته چې د اولادو دپاره ټوله دا خلک دغه شان به خورې. زه اوس چیش خلکو ته ورکړم چیش په خلطو کې واچومه نو چې ته د مسلمانانو په سترګو کې خاورې وراچوې نو خدای پاک به ستا سره څه وکړي. دا رقم خلک مو سول. حاجي صاحب حاجي صاحب حاجي صاحب زوی چې موټر وه مړ سو. زما د نازولي بچان هر یو مې لکه ګل داسې لوی کړی دی. د هغو دپاره خو نو هم خرچه په کار ده ښه انار خرڅوم. د غریب سړي زو ورڅه نور دې خوله په ما مه ماتوه دغه خراب پر واچوه خلطو ته ورڅه.